د ځینو خلکو تګ ستر درس او سبق دی. د ځینو شانو د لاسه ورکولو او د ځینو خلکو د تګ په خاطر به د خدای شکر ادا کړو. هغه هم په دې خاطر چې موږ یې لا قوي او غښتلي کړو. باید اعتراف وکړو که دوی نه وای تللي نو هیڅکله به مو ژوند نه وای بدل شوی. باید اعتراف وکړو که مو دوی له لاسه نه وای ورکړي نو هیڅکله به هوسا شوي نه وای. د ځینو شانو نشتون ستر نعمت دی او د ځینو خلکو تګ ستر درس او سبق دی. باور وکړئ د ځینو کسانو او د ځینو شانو نشتون ستره نیکمرغي ده.